बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته فلرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننۍ کلاس کې به تاسو ته د صحت په اړه هم انګلیسي زده کوم موږ پښتانه چې په پښتو کې د صحت په اړه باندې کمی خبرې کوو هغه به تاسو ته په انګلیسي کې هم زده کوم ملګرو کو چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نه وئ نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ کو چېرته تاسو ته په انګلیسي کې څه مسله هم وي نو تاسو موږ ته کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ انشاءالله چې تاسو د انګلیسي په اړه باندې کومه مسله هغه به موږ په اسانه طریقې سره حل کوو راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پیلنۍ جمله موږ سره why are you horse ستا مرۍ ولې خرابه ده کو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ستا دا مرۍ ولې خرابه ده نو په انګلیش کې به ورته وایي why are you horse How is he today? نن هغه څنګه دی کو موږ چېرته د یو کس نه د یو مریض په باره کې تپوس کوو چې نن هغه څنګه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي How is he today? Cholera has spread in the city. په ښار کې هیزه خوره شوې ده کو موږ چېرته وایي چې په ښار کې هیزه خوره شوې ده نو په انګلیش کې به وایي Cholera has spread in the city. I am feeling feverish. ما ته تبه محسوسیږي کو موږ چېرته یو کس ته وي چې ما ته داسې تبه شانته محسوسیږي یعنی زما داسې تبه شانته ده نو په انګلیش کې به وایي I am feeling feverish. He has chronic fever. هغه زړه تبه ده کو موږ چېرته یو کس یادو چې د هغه زړه تبه ده یعنی په هغه چې مخکې کومه تبه وه هغه اوس هم ده نو په انګلیش کې به وایي He has chronic fever. I had fever last night. زما پرون شپه تبه وه کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زما پرون شپه تبه وه نو په انګلیش کې به ورته وي I had fever last night. I have often constipation. زما اکثر قبضي کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زما اکثر قبضي نو په انګلیش کې به ورته وي I have often constipation. My digestion is bad. زما هضمه خرابه ده کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زما هضمه چې کومه ده دا خرابه ده یعنې زه چې کوم خوراک وکړم هغه هضم کیږي نه نو په انګلیش کې به ورته وي My digestion is bad. Consult a doctor. طبیب سره مشوره وکړه کو موږ چېرته یو کس ته وي چې طبیب سره مشوره وکړه نو په انګلیش کې به ورته وي Consult a doctor. He is blind. هغه ړوند دی کو موږ چېرته یو کس یادو چې هغه ړوند دی یعنی نظر یې نه لګي نو په انګلیش کې به وایي He is blind. I have bloated stomach. زما په هیټه کې ګیس دی کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زما په هیټه کې ګیس دی یا هوا ده نو په انګلیش کې به ورته وایي I have bloated stomach. He is lame of one leg. هغه په یوه خپه ګوډ دی کو موږ چېرته یو کس یادو چې هغه په یوه خپه باندې ګوډ دی نو په انګلیش کې به وایي He is lame of one leg. I have an earache. زما په غوږ کې درد دی کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زما په غوږ کې درد دی نو په انګلیش کې به ورته وایي I have an earache. I have headache. زما په سر درد دی کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زما په سر باندې درد دی نو بیا به ورته په انګلیش کې څنګه وایي I have headache. My head is splitting. زما سر شلیږي کله چې زموږ او ستاسو په سر باندې تیز درد وي او زموږ سر داسې محسوسیږي ته یو که د سر رګونه یا سر مې وشلیدو نو په انګلیش کې به وایي My head is splitting. زما سر شلیږي. I cannot control my anger. زه خپله لوږه نشم قابو کولی کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زه خپله لوږه نشم قابو کولی یعنې زه چې کله هم وږی شم نو زه ډایرکټ روټۍ خورم یعنې زه ځان نه هر نشم ساتلی نو په انګلیش کې به وایي I cannot control my anger. My body is tired. زما بدن ستړی دی کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زما بدن ستړی دی نو په انګلیش کې به ورته وایي My body is tired. My eyesight is poor. زما نظر کمزوری دی کو موږ چېرته یو کس ته وي چې زما نظر کمزوری دی یعنی کار لږ لږ کوي نو په انګلیش کې به ورته وایي My eyesight is poor. Take care of your health. د خپل صحت خیال ساته
کو موږ چېرته یو کس ته وایي چې د خپل صحت خیال ساته نو په انګلیش کې به ورته وایي ټیک کیر آف یور هیلث. مای ټیث آر بلیډینګ زما د غاښونو نه وینه روانه ده. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما د غاښونو نه وینه روانه ده نو په انګلیش کې به ورته وایي مای ټیث آر بلیډینګ. ډو آی لوک سک آیا زه ناجوړه ښکارمه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا زما چې دا کوم شکل دی صورت دی زه تاسو ته داسې ناجوړه ښکارم او که نه نو په انګلیش کې به ورته وایي ډو آی لوک سک. مای آیز آر واټرینګ زما په سترګو کې اوبه راځي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما په سترګو کې اوبه راځي یا اوښکې راځي نو په انګلیش کې به ورته وایي مای آیز آر واټرینګ. هاو از هی ناو اوس هغه څنګه دی. که موږ چېرته د یو کس نه د یو مریض په باره کې یا د یو کس په باره کې پوښتنه کوو چې اوس هغه څنګه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو از هی ناو. هی از جسټ اوکے بس هغه اوس ټیک دی. که بیا ورته موږ چېرته وایي چې بس اوس چې کومه دی هغه ټیک ټاک دی نو په انګلیش کې به ورته وایي هی از جسټ اوکے. د ډاکټر ډایګنوز د ډیزیز ډاکټر د بیمارۍ پته ولګوله. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ډاکټر د بیمارۍ پته ولګوله یا ډاکټر په مریض کې چې کومه بیماري وه هغې معلومه کړه نو په انګلیش کې به وایي د ډاکټر ډایګنوزډ د ډیزیز. ډایګنوز چې کومه دی د یو څیز پته لګول. هیلث از ا ګریټ بلیسنګ صحت ډېر غټ نعمت دی. که موږ چېرته د صحت په حوالې سره یو کس ته د صحت اهمیت بیانو که موږ ورته وایو چې صحت ډېر غټ نعمت دی واقعي بالکل صحت یو غټ نعمت دی نو په انګلیش کې به وایي هیلث از ا ګریټ بلیسنګ. یو هیو ا رنی نوز ستا پوزه را بهیږي. که چېرته د یو کس نزله یا پوزې نه اوبه را روانې او موږ ورته وایو چې ستا پوزه را بهیږي نو په انګلیش کې به ورته وایي یو هیو ا رنی نوز. مای هیلث از ډاون زما طبیعت خراب دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما چې کوم طبیعت دی هغه خراب دی نو په انګلیش کې به ورته وایي مای هیلث از ډاون. هاو آر یو فیلینګ ناو ته اوس څنګه یې. که موږ چېرته د یو مریض نه پوښتنه کوو چې ته اوس څنګه یې نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو آر یو فیلینګ ناو. آی ایم فیلینګ ګوډ ناو زه اوس ښه یمه. که بیا ورته چېرته موږ وایي چې زه اوس ښه یمه نو په انګلیش کې به ورته وایي آی ایم فیلینګ ګوډ ناو. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته د صحت په اړه باندې هم د انګلیسۍ کې جملې زده کړې. امید کوم چې دا کلاس به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ او د خپلو ملګرو څخه هم شیر کړئ. ملګرو زموږ په چینل کې نورې هم ډېرې معلوماتي ویډیوګانې دي. که چېرته تاسو که هغه کتل غواړئ نو زموږ چینل ته وزټ وکړئ او هغه هم وګورئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.